دا شین خر بشیر ده. وروره ستړی مه سه. ورخطا مه کوئ کېږئ که مه نه. کنځئ مه کوئ دا تاسې عمري عدالت دی چې خلکو ته مخکې له سلامه کنځئ کوي. السلام علیکم. علیکم السلام. وعلیکم کامره دې خلاصه که ورور. مبین صاحب ته اول خپله کامره خلاص کړه. د ما کامره والا زه تیاره ده، زه خو د کوربه یم، کوربه ته څوک نه وایي چې داسې او داسې. ته دې کامره خلاصه که. زه یې تاسې په نمایندګي د حاجي شاهین کامره خلاصه کړي. زه درته وایم ته دې کامره خلاصه که کنې کته کومه ده. ډېر دې دلته ناست دی هغه بشیر علامه دغه یې نه زدن والا وا سړیه ته که دغو نه نر یې خو زه افغانستان ته لاړ سه الیزابت سره څه کوې چې ناست یې؟ خو بس د افغانستان ما ته ضرورت نه لري. نو ته خو په انګریز ملک کې ناست یې، انګریز سوسیال ته ناست یې. خدای دې خوار که. اوس یې څوک سوسیال خوري د هغه هم ښځه اوس به مې تا ته هم ویلي ګوره زه وا خپله سړی قانون لاندې ژوند کوي. شیخه دا شین خر د مې اعصاب خرابوي جنرال صاحب. د اعصاب خرابېده نه ده. اووه کاله دې ښځه پرېښي په افغانستان کې، ته دغلته څه کوې؟ وبېخله انسانه. دا ښځه خو ستا لور نه ده چې وسړی چې وچه بسي خو موږ زدن د پیغام اعصاب زدن نه ده. دا اوس څه شین یې سخته غټ شین یې دلته دا خلک ناست دي، ډېر خلک ناست دي. ما نو څه بده خبر کړې ځکه چېرته د جنرال مبین په جای سمه اول تا له لکۍ یې نیسمه سیده د افغانستان ته بیایم. اووه کاله د ښځې نه ګوره ماشومان دي د موږ خور مور ده ښه خبر وکړئ ما ښځه ستا لور ده خبرې د موږ خور مور ده. لږ صبر وکړئ. اول جنرال صاحب ته وایم چې دغه سړی باید افغانستان ته ډیپورټ شي. باید په انګلیس کې دی څه کوي چې پروت ده. دلته تا غونته خره لږ صبر وکړئ، لږ صبر وکړئ، لږ صبر وکړئ، لږ صبر وکړئ ښه. لږ یې سړه خورئ. ګوره یو خبره درته کوم، دغلته یو کنځلې مه کوئ، یو فامیل مه یادوئ ښه. ګوره موږ او تاسو موضوع د اووم اکتوبر شیر علي ده که شیر عالم ده وروره. اووم اکتوبر امریکایانو په افغانستان ولې برید وکړ؟ ولا دا خو زه ملا صاحب محمد عمر ملامتوم په دې کې. هغه څنګه؟ ځکه دغه وچایي وله په افغانستان باندې مقاومت به یې کړی و. نه زه دا نه وایم چې مقاومت یې کړی، امریکایانو برید ولې وکړ؟ وامه وسړی یو سړی د دښمن د برید در باندې کوي ته باید مقاومت وکړي. اوس د افغانستان ولس دی ملا صاحب محمد عمر رعایت صبر خو وکړه. ګوره زه درته وایم امریکایانو برید ولې وکړه، مقاومت باندې بیا وروسته غږېږو. برید یې ولې وکړه؟ هر څوک په چا باندې برید کوي چې هر چا منافع په کوم ملک کې په هغه باندې برید کوي. اوس زه د ملا صاحب محمد عمر رعایت ولم، زه سره جګېدلم. صبر وکړه. ملا محمد عمر صاحب نه و موږ امریکایانو ته ورپرېښي ګوره وو. لږ صبر وکړه. ګوره ښه ګوره یو ته دا حق امریکایانو ته ورکوې چې هر څوک خپلې منافع ګوري او بس برید کوي ځي که نه. دا اوس یې په سوریه باندې ګوره سوریه باندې دغه برید کړی ده، خپل منافع یې دي پکې. نه روس په اوکراین باندې حمله کړې ده. ودرېږه لږ صبر وکړه. شیر عالم وروره امریکایانو برید ولې وکړه؟ امریکایانو خو د ملا صاحب محمد عمر په معامله کې برید وکړو. ملا صاحب محمد عمر ولې مړ سو؟ چېرته مړ سو؟ ولې مړ سو؟ ولې د دغه په ځای باندې ملا منصور ولې دغه په ځای باندې انتخاب شوی و؟ زه نه پوهېږم چې دا اووم اکتوبر ولې په تاسو باندې بد لګېږي. زه درته وایم امریکایانو برید ولې وکړه؟ اووم اکتوبر په موږ باندې بد نه لګېږي. نه خو بد خو ځکه په تا نه ما باندې ځکه بد لګېږي چې زما ډایرکټ ملا صاحب محمد عمر را په یاد سي چې زه امریکایانو ته سر سره جګړه امریکایانو ته یې پرېکړه دی نه و. اووم اکتوبر باندې برید ولې وکړه په ملا صاحب په ټولو بیا هغه باندې زه سره غږېږم. په اووم اکتوبر امریکایانو برید ولې وکړه؟ اووم اکتوبر باندې ویلات ښیي. ګوره یو سړی چې یو څوک وهي وایي فلانی دې ولې ووهه، قاضي پوښتنه کوي هغه وایي دغه علاتو دغه او دغه. امریکایانو برید ولې وکړه؟ وا سړیه تا دغه خریطه دغه خلک دي له دغه سره معامله کړو، 40 میلیونو انسانان دي په امریکا باندې خرڅ کړو. ملا صاحب محمد عمر دي دغه یې د برید وجه یې وله ایران ته ځان رانږدې کوو، روسیې ته ځان رانږدې کوو، مرکزي اسیا کې لکه ملا عمر پیسې واخیستلې بیا امریکایانو برید وکړه. ملا صاحب محمد عمر که پیسې اخیستې دي که نه دي خو موږ هم په امریکایانو راسن خرڅ کړلو. څه رقم خو خرڅ خو ګوره د یو معامله خرڅ داسې په سرو زرو په پیسو په تیلو په څه شي باندې خرڅ د تا د ملا منصور دا سرمایه چې پاکستان کې راووتله دا څه شی ول؟ پیسې له کومه سولې؟ ملا منصور له کومه کړلې؟ ګوره لږ صبر وکړه. هغه خو وروستۍ خبره ده. تا ویله نه وروستۍ خبره نه ده. ودرېږه که نه لږ صبر وکړه. ګوره که نه شیر علي صاحب وایي که شیرې دلته ګیرې. زه درته وایم اووم اکتوبر باندې ودرېږه لږ
زه د ملا صاحب محمد عمر اکتوبر سره یم ښه وم دغه کې نه یم ودرېږه لږ صبر خو وکړه 1 اکتوبر امریکانو برید ولې وکړ 2 اکتوبر برید چې ده ملا صاحب محمد عمر دی له اسامه بن لادن سره داسې اړیکې جوړې کړلې چې حتی خیخیان یې ورسره وکړلې او د افغانستان یې د القاعده مرکز جوړ کړو ښه القاعده ته معلوم دی تا په لوګر کې ګوره زه د تا د منطقې یم ودرېږه لږ صبر وکړه تا په لوګر کې مرکزونه جوړ کړي واړې جوړې کړي وې که نه چې سنټرونه جوړ کړي اسامه بن لادن که نه ښه یعنې چالاکي مه کوه کنه جنرال صاحب ته وخت ورکړه نه د جنرال صاحب په توقع کوم تا په دشت سخاوه کې د ملا څه ورته وایي دا اسامه بن لادن مرکزونه درلودل که نه درلودل دشت سخاوه ګوره زه امریکا کې د اسرائیلو مرکزونه سته که نه سته امریکا خپله اسرائیل چې دی خپله امریکا ده هغه یو قوت ده سره ښه یو قوت د اسرائیل بیل ملک ده که نه پاسپورټ هر شی بیل دي نه اسرائیل بیل ملک ده ما دا درې قوته چې دي یو دي سره ټولې نړۍ ته چې هغه اسرائیل دی امریکا ده او انګلند مه کوه تشریح مه کوه انګلند هیڅ کله له امریکا سره جوړ نه ده او نه دا یو ملک ده وسړی دا اوس په توګه به دی باندې ملا نه خبر دا اوس دغه باندې ایران باندې حمله اوس پلان کړې ده درې سره اعلان تر حملې بیله خبره ده د حملې بیله خبره ده او د امریکا او د برطانیې د اړیکو بیله خبره ده پوه شولې اسرائیل او امریکا بیل ملکونه دي که نه دي بیل ملکونه دي بالکل آفرین اوس که چیرته د اسرائیلو په وګړو باندې فلسطینیان برید کوي په امریکا باندې دا حق اسرائیلو ته څوک ورکوي هغه ته فلسطینیانو ته که چیرته په امریکا که چیرته ګوره اوس اسرائیل حق لري ځکه چې په د اخري وخت کې چې په اسرائیلو باندې یا په اردن باندې حمله وکړله دغه اسرائیلو امریکا یې ملاتړ کړی و بالکل نه فلسطینیان حق لري هغه خو اسرائیل خو پوهېږم ستاسو یې ملاتړ یې په اسرائیلو خفه کېږي فلسطینیان حق لري چې اسرائیل په امریکا کې وولي لکانه یوه خبره پوښتنه زه لرم د امریکا تاسو ته څه پیسې درکوي د 8 میلیون ودرېږه لږ صبر وکړه نه خپل ځان ته خو ګوته نیسه وسړی موږ ته کله پیسې درته راځي نه ما کار ورته کړی ځکه ته ګوره خو ودرېږه زه جواب در کوم امریکا صرف د دې په خاطر ما ته 2 میلیونه 8 میلیونه ډالر راکوي چې د هغه د نظام له غلامانو مې پتلونونه ویستلي دي د دغه د امریکا چې څو پلان و هغه ټول د امریکا ودرېږه لږ صبر وکړه ته بلې خواته زه په 2 اکتوبر زه په 2 اکتوبر د سره غږېږم ما ته 8 میلیونه ډالر صرف د تا د پتلون د ویستلو راکوي تا د اسامه بن لادن معاون و پلاس ورکو لږ صبر وکړه ما ته صرف د تا د پتلون ویستلو ښه ودرېږه ښه هغه صحیح ده ودرېږه لږ صبر وکړه ګوره ته